درنو لیدونکو ښه وخت او ښه چارې. خدای دې وکړي چې په طبع کې اوسئ او د ما دا نن پخلی تر پایه پورې وګورئ. غواړم چې آملیټ پوخ کړم تاسو ته. په دې آملیټ کې ماته ضرورت موږ لرو هګیو ته د پیتزا پنیر، پیستو، روب، مارګرین چې دا تر کوچو بهتره دي، غوړې ډېر ټیسټي لري. مختلفې مسالې ستاسو په خپله خوښه په خپله طبع چې هر رقم مساله استعمالوئ. تازه دڼیا، پیاز، دلمه مرچ، کچالو، ګازره، شوید، یو څه پالک، پوڅکۍ، وږه. او زه غواړم دا آملیټ تاسو ته په قالب کې په داش کې پوخ کړم. په هرکاره کې نه پخوم، په داش کې په دې پخوم چې یو څه وخت کم نیسي. او ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې زه هڅه کوم او کوشش کوم چې هر رقم خواړه چې پخوم چې وخت پکې ډېر ضایع نشي. چون نن سبا انسان وخت ته ډېر ضرورت لري او وخت ډېر په اسانه لاسته نه راځي. نو هیله کوم چې تر پایه راسره اوسئ. دا ټوله شیان مینځم او بیا یې میده کوم، بیا به نو تاسو بیا راسره ګورئ. دلمه مرچو نه همیشه باید دا منځ یې ایسته کړو. دا نه فایده مایده لري، لږ یو رقم تریخ لګیږي. که په سلاد کې خورئ که همداسې خورئ، که په پخلي کې خورئ، دا باید ایسته کړو. پوڅکۍ نو په هګیو که آملیټ یې که همدغسې هګۍ پخوئ، لږ پوڅکۍ ور واچوئ، خوندور هم راځي او فایده هم لري. اوس یې پوڅکۍ اوبه باسي. دې سره پالک هم دي. دا هم ګشنیز او لږ څه پالک نور دي. وږه به ور ته په دې قندوله کوچنی ولې تراش لرم. که داسې غټ ولې تراش ولرئ، ما سره نشته، ګازر هم کولی شئ چې په ولې تراش یې وباسئ، ښه ده، که څه کلکې رانیسي. اما نه ما میده ریزه کړې ده، هم کلکې نه د غاښ لاندې نه کېږي چې داسې سړی په ازاد. اوس به نو مسالې ور واچومه. دا مساله مو هم مرچ لري، هم وږه او هم پیاز ویلي دي. او دا هم د پیتزا مساله ده، دا بیا اخره کې په سر ورته اچوم. یو قاشق تر 2 قاشقو پورې روب، او دا هم پیستو. د پیستو ډېر یو عجب بوی لري، ډېر خوندور. او مارګرین نه په خپلې خوښې ته وګورئ. ما لږ څه ډېر کړل. او مالګه به لږ وروسته ور واچوم چې دا شیان اوبه نه وکړي، تر څو زه داش مې لګولی نه و، تر څو داش هغسې ګرم سي. په دې مالګه بیا وروسته یې ور اچولی سوی، په دې اوبه ونه کړي دا بعضې شیان. د هګۍ مې له دې ترکاریانو سره ګډې کړې او اوس به په قالب کې واچوم. او داش هم مخکې تر مخکې لګولی ده.
اوس به د پیزا پنیر دا رقمي ما غټ ورته رنده مې نه کو تراش مې نه کو معمولي تراشه همداسې اوس داش مې مخکې لګولی و او په داش کې به یې کېږدمه تقریبا د 10 دقیقو په مخه د داش درجه هم 225 ده تاسو خپله خوښه که یې ډېر ټیټوئ او په ځان غواړئ څه پوخ شي الحمدلله نو ډیر زیات خوندور او ښه املیټ دی خدای دې چې تاسې وارې امتحان یې کوئ زه خو بیخي مطمئنم چې پښیمانه به نه سئ نو تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم که چیرې دا ویډیو خوښه سي نو لطفا بیا هم هیله درنه لرم چې لاندې ولیکئ چې تاسې بل کوم چې شی هم خوښي ماته فقط ماته ووایئ او زه به هغه خواړه تاسو ته جوړ کړم خدای په امان